د ډاکټر عبدالله او د اشرف غني ترمنځ بیا د دوستم په سر څه معامله وشوه. ډاکټر عبدالله دوستم ته څه ویلي دي؟ سلامونه درنو لیدونکو، ویډیو ضرور تر اخره وګورئ. د حکومت د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله جنرال دوستم ته د مارشلۍ رتبې مبارکي ویلې. عبدالله د طالبانو اسلامي امارت پر وړاندې د مقاومت جبهې په نوم د شمال ټلوالې لخوا جګړه کې د دوستم مبارزه ستایلې ده. نوموړي همدا ډول په تیرو 19 کلونو کې د روانې جګړې په ترڅ کې د جنرال دوستم پر مبارزې قربانیو لیکلي دي او نوموړی د مارشلۍ رتبې وړ بللی دی. جنرال دوستم چې زده کړې نه لري او د مجاهدینو د حکومت پر مهال د ستر جنرالۍ رتبې ته ورسید. دا ځل د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د سیاسي واک د ویش هوکړې اړوند ورته د مارشلۍ رتبه ورکړل شوه. که څه هم تر اوسه حکومت په رسمي ډول جنرال دوستم ته د مارشلۍ رتبه نه ده اعلان کړي، خو تېره ورځ هغه فرمان رسنیز شو چې ولسمشر د جنرال دوستم لپاره مارشلۍ رتبه لاسلیک کړې ده. درنو لیدونکو، ډېره مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که د ډاکټر عبدالله د دې کار په اړه تاسو هم کوم نظر لرئ، زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا یو بلې ویډیو په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. الله مو مل شه.